السلام علیکم ایوریون، زه یم ستاسو ورور ستاسو منټور محمد امیر په خیر راغلی. نن موږ په سی پلس پلس پروګرام کې چې کوم د 19 یعنی 19 نمبر کلاس چې کوم دی هغه ریکارډ کوو. نننې زموږ چې کوم ټاپک دی په سی پلس پلس پروګرامینګ لینګویج کې هغه د انکریمنٹ اپریټر اینڈ ډیکریمنٹ اپریټر یا انکریمنټیشن یا ډیکریمنټیشن. ډیر زیات یو امیزنګ کنسپټ دی، یو امیزنګ ټاپک دی. صحیح ده، نو دا ډسکس کوو چې یاره دا انکریمنٹ اپریټر زموږ سره په سی پلس پلس کې شی دا ډیکریمنٹ اپریټر او دا یوازې زموږ سره دا کنسپټ چې موږ په نننۍ ویډیو کې ډسکس کوو نو that is not just bound to the C++. okay, it is a universal factor. دا زموږ سره په هر لینګویج کې هم د سیم یوز کیږي. اوس انکریمنټیشن اینڈ ډیکریمنټیشن that is very easy to be done. okay, سره نو ګوره انکریمنٹ اپریټر زموږ سره ګوره د ملته پر بریکټ کې تاسو ته پلس پلس ساين لیکل دی. صحیح ده، دوه پلسونه دي. صحیح ده، اوس د دوه پلسونو مطلب زموږ سره 1 دی. څنګه 1 دی؟ لکه مطلب ګوره انکریمنٹ اپریټر سمپل پښتو کې ځان فوي کوي چې کله مونږه د ویریبل د ویلیو سره پلس پلس ساين ولګو نو دا غي سره زموږ سره 1 اډ کیږي. دغه ته وایي انکریمنټیشن. انکریمنټیشن مطلب اضافه کې موږ د 1 وکړو. ډیکریمنټیشن مطلب 1 ورس ګور په انکریمنټیشن کې ورسره موږ 1 اډ کوو او په ډیکریمنټیشن کې موږ 1 ماینس کوو. په ډیفینیشن تاسو وګورئ with اپریټر انکریمنٹ اپریټر شی with اپریټر هغه اپریټر that is used چې هغه زموږ سره یوز کیږي to add 1 چې موږ 1 څخه اډ کو to the value of a variable. د ویریبل ویلیو تعلق مطلب لیټس سپوز د ویریبل کې ما 10 ویلیو اغستره. صحیح ده، دغه 10 سره 1 اډ کول. صحیح ده، پلس پلس اوس چې موږ لیکو هغه سره 1 اډ کی دغه د سره انکریمنټیشن وایي. صحیح ده، اوس ګوره دا انکریمنټیشن چې کوم د سره دا د دې شی د سمبل ته موږ انکریمنٹ اپریټر وایو. صحیح ده، د سمبل ته موږ دا پلس پلس موږ سره موږ انکریمنٹ اپریټر وایو. دا ډیکریمنٹ اپریټر زموږ سره چې کوم دی کنه دا ماینس ماینس دی. صحیح ده، پر بریکټ کې موږ میسټیک دا ماینس ماینس دی. صحیح ده. ها اوس خبره کوو چې د لوي شه پریکټیکلی چې یا مطلب انکریمنٹ اپریټر. اوس یو خبره بل ده په انکریمنٹ اپریټر کې به زموږ سره شی دلته لږ سپیس جوړ کوم دا به کمنټ کوم دا ورسره ډسکس کوو. صحیح ده، اوکې and here as well. ها انکریمنٹ اپریټر دلته به الریډي کمنټ شوی دی. صحیح ده، انکریمنٹ اپریټر زموږ سره چې کوم دی د 2 ټایپس دي. 100 ټایپس دي. تو یو زموږ سره شی یو زموږ سره دی پوسټ پیکس انکریمنٹ اپریټر. صحیح ده، پری پیکس باول وایو پری پیکس. صحیح ده، پری پیکس بس دا څه بولی کو پری پیکس او بل زموږ سره شی بل زموږ سره دی پوسټ پیکس. صحیح ده، پوسټ پیکس. ګوره اوس پریفکس او پوسټ فکس چې کوم دی دا ډېر زیات یو امیزنګ کنسپټ دی. بل تاسو زه دا خبره وکړم چې دا زموږ سره زموږ په دې دغه کې چې کوم دی په دې کوم زموږ سره چپټر 2 چې موږ شروع کړو په زموږ لاست ټاپک دی. صحیح ده، اوس پریفکس مطلب دا دی چې کله موږ د ویریبل د ویلیو نه مخکې دا پلس پلس ساين ولګو زموږ سره پوسټ فکس پوسټ پریفکس سره یار پریفکس. صحیح ده، پری ور پری موږ بیفور ته مخکې نو چې کله مخکې پری معنی سره بیفور چې کله ته پری ټکی اورې پوه چې یار دلته موږ خبره کوو د بیفور مخکې لکه مطلب پری وات ورته ځان واست کې جوړ کړي چې کوم یوز کوو. خو پری مین بیفور اینڈ پوسټ مین افټر. صحیح ده، نو پری مین دا شو کوم د ویریبل ویلیو زم سره سپوز 10 دا او د سمنګ 1 اډ کوو موږ سمپل مخکې چې کوم د سوري کو پلس پلس ویلیو د زم سره وي پوسټ پیکس. صحیح ده، په پری پیکس کې کداغه هم 10 ویلیو سمنګ 1 اډ کوو د ته زم سره چې کله پلس پلس ساين ته موږ بعد ولیکو دا موږ زم سره وي پوسټ پیکس. چې کله ته موږ مخکې ولیکو د زم سره سوي ته پری پیکس. سمپل ک په ډیکریمنټیشن کوم دا خبره کوو نو الته به هم دا ماینس ماینس چې کله مخکې ولیکو ته وي پوسټ سوري پری پیکس ډیکریمنټیشن او چې کله ته موږ دلته بعد نو لیکو نو هغه ته وي پوسټ پیکس ډیکریمنټیشن. صحیح ده، راځو ډسکس کوو په پروګرام کې هم دا هر څه کوم دا ز کوم بچي د لوي ش کمنټ کوم. صحیح ده، دلته موږ سره وي ملټي لاین کمنټ دا موږ الریډي ډسکس کړل دي. خاص راځو لاندې لیکم خپل مین پروګرام ته راځو بچي د لوي ش ډیر زیات امیزنګ خبره ده. تاسو اوس پوه هم شي چې دا موږ څه قصه کوو سنه کوو. صحیح ده، اوکې ها یار ام include using namespace okay namespace std okay your integer main function bolu and that's always like that. خاص خبره کو ګورځي انټیجر ټایپ یو ویریبل علامه بچي د لوي ش a واس b واس and c واس. صحیح ده، اوس ما څه وکړه د a ته مې اساين کړه یو ویلیو 2 لیټس سپوز کومه ویلیوګان چې سم تاسو پوه شئ. صحیح ده، بی ته مې اساين کو لیټس سپوز 3 اوکې کومه ویلیوګان یې معلومه چې تاسو ته پته ولګي چې موږ څه څه کوو یار د دې شکنه خاص سی ته موږ اساين کړه لیټس سپوز 5 اوکې. اوس دې بچي لوي شه
زه داسې کار کوم چې دا خو تاسو ما ویلو کنه، اوس تاسو ویلو زه اډ کوم، خو زه انکریمنٹ چې کوم اپریټر دی هغه پکې یوز کوم. انکریمنٹ اپریټر سره لیټ سپوز به دلته ویلو بل مولم یو ویریبل بل هم مولم لیټ سپوز بولم سم. اوکې سم مې واغه صحیح ده. هلته ما ولیکو چې سم ایکوالز ټو د سم ویریبل ته ماته اساین کا a پلس b پلس c. اوکې شو. اوس ګوره دلته څه کوم، دلته زه اوس اول پریفکس اپریټر چې کوم دی انکریمنټیشن صحیح ده، پریفکس انکریمنټیشن زه کوم. پریفکس انکریمنټیشن زه کوم دلته پلس پلس لګوم کنه، چې پلس پلس زه ولګوم ګوره دلته کنفیوژن کریټ کیږي چې یار دام پلس دی دام پلس دی وټ ایور وټس مین. دلته سمپل موږ څه وکړو د کوم اپریټر کوم دغه څه موږ چې کوم دی د انکریمنټیشن کوو نو هغه سمپل موږ څه کوو هغه به مطلب داسې بریکټ کې بند کړو چې موږ ته پته ولګي چې پروګرام کمپایلر مو پوه شي چې یاره دا د سی سره دا سی سره بریکټ کې د انکریمنټیشن بند شوی، مطلب دا چې دا انکریمنټیشن د سی سره دی. اوس دلته یو خبره ده، کله چې ګوره دا پروګرام به څنګه رن کیږي، ګوره ما سوچ یار ا د بي سره جمع کوو بي سره سی جمع کنه، خو د سی سره دلته چې کوم دی پریفکس چې کوم انکریمنټیشن دی هغه مې لګولې نو ګوره ا د زموږ سره 2 اساین شي، بي خو زموږ سره 3 او 2 5 شي کنه. اوس چې سی ته راځي نو سی خو دلته انکریمنټیشن لګي، سی خپل ویلو سره 5 ده نو 5 او 5 10 راځي، او چې کله ا بي خپل منځ کې 5 تر راشي بیا دلته دی سټیپ تر راشي نو دلته بیا چې کوم دی څه کوي دا دوانه به دا 1 ورسول جمع کړي نو چې 100 بشي 700 بیا 5 جمع کې 11 جواب بشي. خو کدا موږ بعد ولګو کدا موږ روسته ولګو پوسټ پکس انکریمنټیشن کو بیا به سره راځي صحیح ده. اوس دا پروګرام سمپل رن کوم ډیکریمنٹ اپریټر وکړل ته د څه کوم دا وته کمنټ کې بند کوم sorry yaar hash and the end okay ha a plus b plus c oh sorry yaar b می غټ حروف لګول تاسو ما ویډیو چې کیس سنسټیو لینګویج دی صحیح ده. c plus plus زموږ سره ها نو ګوره زموږ سره هیڅ ویلیو پرنټ نشو به ډیر ښه کار وکول زموږ یار خو تاسو مراته نو وایم چې اوټ کې دی لګولې خاص اوټ بس کما سم بل سی اوټ کم صحیح ده که میسج پکې پرنټ کوو میسج پکې پرنټ کوو لکه ښکار شي صحیح ده چې د sum of a b and plus plus c په لګو صحیح ده and plus plus c is اوکې شو دا د شو بچې د لیشا done. اوس راځو جملې 11 نه کوي کنه ګور 5 وای د سم اپ دا مړ یا دا وټ داز څه کوم دا ما څه چلو شو یار موږ سم ورونه چې سم ویلو ماته پرنټ کړه خیر دی دا. او د سم اپ a and b and plus plus c is 11 ګوره a د موږ 2 اساین کړو b ته موږ 3 اساین کړو او c ته موږ 5 اساین کړو مطلب 10 جواب را پکارو او موږ ته 11 شو ول 11 شو چې دا پلس پلس د 18 شو نو دا c 5 خدا a b 5 شو صحیح دا 5 زم سره c مونږ 10 شو خو د پلس پلس نو 18 کو 11 شو. اوس دا زم سره پریفکس اوس کله دا پوسټ پکس کما او سمپل دا کوم اپریټرز چې کوم دي اوس که تاسو بریکټ درې کوي نو څه مسله نه کوي هم څه مسله نه کوي صحیح ده. خو دلته مطلب موږ څه کول چې یار لکه کنفیوژن کریټ کیږي ټوټل پلس پلس دي کروسته تاسو ولګوي بیا څه مسله نه کوي صحیح ده. بیا که تاسو بریکټ وسوم نه لګوي نو د هم کار کوي. اوس ګورته موږ سوې پوسټ پکس اوس وسه کار کوي ګوره الریډي مخکې چې موږ نو ال ته 1 ورسره 8 شو بیا سی 8 شو 11 نه اوس وسه کې ګوره a کې 2 ده په 3 کې زموږ سره 5 ده ساري په 3 کې زموږ سره یاره بی کې زموږ سره 3 دی په سی کې زموږ سره 5 دی کنه. اوس دا موږ جمع کوو ګوره a ته زموږ سره 2 راغی بی دا 5 شي اوس چې د 5 سره د سی جمع کوو نو 5 5 10 شو نو دا موږ a b او c جمع کول هغه کاته کلیر شو دا پلس پلس اپریټر ته موږ شاته گزارل دي ګوره مطلب چې په لار موږ روانو اول یو شی راشي هغه بیا بل کنه چې په نمبر راځي نو هغه نمبر چې موږ د کوم پروګرام کوم مقصد او a b c جمع کول هغه جمع کړل او پوسټ پکس اپریټر د څه کو اګنور کو نو مخکې موږ ول چې تمه اګنور کو په دلاره کې مودل ته کې خو نو دا په څنګه راته ردون اول په د باندې سلام وکړو چې یار تم را سره راځه اوس وینا پوسټ پکس ته ځه استاد ما سره کار نه ما a b او c جمع کولو نو موږ سمپل 10 راځي او کدلته زه دا سکارو کما چې د سی دا ویلیو هم پرنټ کما صحیح ده د سی دلته دا یو دغه کوم دلته بیا لاندې زه ډیر نشي که د سی دا هم زه ویلیو فرینډ کما دلته به وځي د ویلیو اف سی اس اوکې که د سی دا ویلیو اوس زه هم فرینډ کما بچی دی لوی شه نو ګورو چې اوس ګوره څه شو دارې ښه دلته به زه اینډ لاین اوس ولګوم چې بیا دا په یو لاین کې نه راځي. اوس ګوره د سی ویلیو به زما سره راځي تا ته پته ده سی ویلیو به زما سره راځي بچې د لوی شه
5 صحیح ده. اوس ګوره مخکې ګوره ور لږ چیک کوو صحیح ده. 5 نه ساري 6 به راځي، د سی ویلیو به 6 راځي، خو زموږ سره ګوره سی موږ الریډي په بریکټ کې 1 کوم، د سی ویلیو زموږ سره 6 شوه. که موږ سمپل سی پرنټ کوو، خو که موږ داسې کوو دغه سایډ پرې راځو نو A او B به 5 او 5 دا A 2 3 به 5 شي او 5 به داسې شي دا موږ له 10 جواب راکړي. د ډیکریمنټیشن د انکریمنټیشن چې موږ کوم پوسټ پکس کړی وو نو هغه زموږ سره اګنور کړي صحیح ده. خو که د سی ویلیو موږ پرنټ کوو نو هغه موږ بیا سره راکړي 6 راکړي. لیټ سپوز ګورو زه پروګرام رن کوم. اوکې دا ګورئ د sum of A and B and plus plus C دلته موږ انکریمنټیشن کې کمنټ کې لګولی 10 کوي نه. دا به څه کومه دا کمنټ به ورته هم صحیح کومه چې دا کمنټ نه ساري میسج صحیح ده. موږ یو میسج سمپل یو میسج پرنټ کوو. موږ اوس پری پکس دی ساري پوسټ پکس دی صحیح ده. نو د sum of A and B and C plus plus is 10 صحیح ده. نو ګوره زموږ 10 راغی. ولې 10 راغی؟ زموږ سره په پوسټ پکس باندې دی صحیح ده. او د ویلیو اف سی 6 ګوره سی زموږ سره 6 جواب راکو. هلته د سی سره بیا چې کوم پلس پلس و هغه ورسره جمع کو، خو زموږ سره چې دلته په دې بر چې کوم زموږ سره ایډیشن په زموږ سره هغه سی پلس پلس زموږ سره کوم پلس پلس چې هغه اګنور کو صحیح ده. هغه ورسره 1 ورسره اډ نشو. سمپل هم دغه قصه زموږ سره شری دا هر څه کوس ختم کما کنټرول دغه کنټرول نو خو بس مطلب بیک سپیس کنه. او دلته زه هم دا راوالم کنټرول ایکس او دلته بر فرند کوم تاسو ښکار شي او دا کمنټ ز درې کما. نو ګوره اوس ډیکریمنٹ اپریټر زموږ سره اوس ماینس ماینس دی، مطلب دا زموږ سره ګوره څنګه چې انکریمنټیشن کې موږ 1 اډ کوو په ډیکریمنټیشن کې موږ 1 ماینس کوو صحیح. نو دا اپریټر دا ډیکریمنټیشن دا ماینس ماینس دا هغه اپریټر دی چې هغه موږ یوز کوو چې موږ سبټریکټ 1 د ویریبل چې کوم ویلیو دا غنه موږ 1 ماینس کو صحیح ده. نو دا زموږ سره ډیکریمنټیشن دا زموږ سره سوی ډیکریمنټیشن صحیح ده چې کله موږ د ویریبل د دا ساين ولکو ماینس ماینس پوسټ پکس او پری پکس والا قصه به هغه د سیمي صحیح ده. اوس ګوره څه کوم زه هم سمپل هغه قصه ده دلته زه داسې کار کوم بچوي د لوشه چې زه هم چې یاره دا ماینس ماینس کومه. اوس ګوره A plus B 5 بشي پلس ماینس ماینس سی. دا ماینس ماینس سی مطلب دا دی چې دا ماینس لکه ته 1 ماینس شي. نو ګوره چې 2 او 3 به 5 شي کنه. ګوره دغه زموږ سره 12 ته 3 2 3 5 شو. 5 چې کله بیا ډایرکټ دلته په لار کې راځي نو په دې ډیکریمنټیشن باندې تیریږي. نو چې په ډیکریمنټیشن راځي تیریږي نو 1 به دا خوري نو چې 5 هم دا به 4 شي او چې 4 سره بیا سی تر ورسې نو سی خولړې 5 نو هغه به جمع شي دا زموږ سره شي څه شي بشي دا زموږ سره شي 9 صحیح نه 9 بشي. اوس راځو او که د سی ویلیو موږ پرنټ کوو د سی ویلیو زموږ سره بچي د لوي شغه 4 راشي 5 نه 1 ماینس شي زموږ سره 4 راشي صحیح ده. راځي ورزو په څه کوي دا وګوره 9 د یاره موږ وستل ته دا شی لري کا یاره پلس پلس نه کنه دا میسج هم اسی بیا تاسو سره کې دې چې دا جوړ کینو زم چې یاره تاسو به خو شي. نو ګوره زموږ سره 9 راغی. ولې 9 راغی او د سی اف د سی وی زموږ سره 4 راغی او د بل زموږ سره 9 راغی. 9 ولې راغی چې A کې زموږ سره 2 راغی په B کې زموږ سره 3 راغی نو B A او B 5 کو کنه صحیح ده. بیا چې دلته راغی نو 5 نه 1 دي چې ماینس شو. ګوره د سره تیرې دوه یو د غرن کېده صحیح ده. نو چې کله شو نو چې 5 وسرو خو د یو خوړو امار ولا سره صحیح چې تل د 4 پاتې شو 4 پاتې شو تاسو بیا 5 جمع شو 9 راغی. او کله تم ډایرکټ سی پرنټ کوو سی چې پرنټ کوو دا 5 د 5 ول تم 1 ماینس کړی د سره 4 راشي. وس سمپل دا موږ په پری پکس کې استعمال کو. پری پکس موډ اوس کدا موډ موږ چینج کو پوسټ پکس ته صحیح ده. د زوی کما دا موږ پوسټ پکس ته چینج کو. اوس ته ګوره بچی د لوي شو څه چل کی A plus B بس کیږي هغه جمع شي A په 5 شي کنه او د 5 چې بیا ډایرکټ دره تیریږي ولته بس شي C به جمع کی C به زم سره شیر 5 5 10 او 10 چې څنګه پوره شي د A B او C کارو شو قصه ختم. د اوس د ایست د دی وای زموږ دی اپریټر سره ایس کار نشته زموږ په لار کې را نه موږ درې وانه یو ځای شو جوړم برابر شو ولاړم. د السلام علیکم. نو دی خپل منځ کې جمع دغه وکړو کنیکشن یو بل سره تارونه یو جنگول او دا 10 جواب موږ لراکو او دا پوسټ پکس والا کم ډیکریمنټیشن موډ کې چې موږ سره ډیکریمنټیشن چې کوم زموږ سره پوسټ پکس مت موډ کې واغ زموږ سره اګنور کو صحیح ده. او که سی ویلیو پرنټ کو سی باندې زموږ سره اگین 4 راځي. بسم الله دا وګوره بچي د سم او دا غي 10 یاره دا مړه د قصه لانجه د لانجه جا خدا جا وشه کنه خدا بدل تور سب پوسټ پکس کوم صحیح ده. ګوره زم سره کټن نه غي کنه A plus B A plus C ځای ول جمع شو. ګوره A او B ځای ول جمع 5 شو بیا C ول جمع شو 10 شو. دا ماینس ماینس دا پوسټ پکس میتھډ اسکو ډیکریمنټیشن چې کوم دا موډ اسکو پوسټ پکس
یاره ډیکریمنټیشن پوسټ پکس چې کوم موډ هغه زم سره اګنور کو صحیح ده دا ماینس زم سره اګنور کړو 10 جواب راکو خپل مرزي وکړي بل سره وځي شو ملګرتیا جوړ شو او دی دغه لیول ته ورته ویزه مړه ته بشاره واستي او د ویډیو اپ سی زم سره پور راغی نه اگین زم سره پور راغی سی دلته سی غریب وي زخم راګر کله ما نه هوي باندې ویستي سړی رنویر پر لوي خوري یو سخري ویډیو ها بس دا زموږ سره انکریمنټیشن اند ډیکریمنټیشن ویل رم تاسو کلاس وښه وي او چینل سبسکرایب کړئ ها قابو د شوم د شي کار وکړي بچو ملي شه چې مرګچ څه شیر کوي کسه مرګچ می او د کول غواړي د کول غواړي پری اپ کاست څکړه غواړي سو پیډ کورس نه لري پری اپ کاست تاسو په پښتو ژبه کې یاره پښتنو سیاد بساتي تاسو سم چې کوم دی وای چې یاره مړه تاسو وکړم تاسو نور څه نشم کولای دا سیستم په لاس کې سم تاسو دو I mean, تاسو خو چې یادوي نه یادوي this is upon yourself. Okay, so thanks for watching again and again.